عشق ورش صوبان لزدکا حضرت صوبان سردار کونین ټول ورځونه لیدل ټول ورځ په جړا تېره کړه ماښام چې حضور لیدو صوبان اوس ولې جاړې اوس خو دې زه ولیدم کنه و یا رسول الله اوس ځکه جاړم چې د قیامت ورځ شي او جنت ته لاړ شو نو ته به چېرته په لوی مقام کې ناست او زه په جنت کې یم نو یا رسول الله داسې جنت به زه څکم چې چېرته پکې تا نه وینم د خدای غیرت په جوش کې راځي قرآن راځي من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبرا صوبان لا تسلی ورکا چې په دنیا کې پچا مین یې په جنت کې به ماغه سره عشق دیتا ہوئی او نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں عشق دیتا ہوئی چپسترگو کی خاروی سب خوب کا چپزڑے غم دیار وی سب خوب کا خوب دیار سرہم دا عاشق ناشی چے یار پبل دیار وی سب خوب کا خوب خندا پا بیغمی کی گی رحمانا چے پزڑے غم دیار وی سب خوب کا خانک بد پولاو خانک بد چرگانو خانک دا الواگانو نبا تیرو بیروزی کنا جی او آبم عاشق میو بجلیگر مولا عاشق دے سمرا غٹ شوے دے او صحبا اوس ورته سیر الوا کېدا یو ثابت چرګ ورته کېدا بیا زمایش کو ګوره چې ها دیکھو ګورئ عشق ابو بکر صدیق کور تراغ لوری لګیا دوړاغ گیو جاړي بی بی عائشہ اوړاغ گیو لګیا د جاړي پلار ورته وای بچی اول جاړي و پلار زکه جاړم چنن د خالص غنم اوړا غگما خالص غنم نو جاړم زکا چکاش نن محمد رسول الله ژوند او د خالص غنم اوړو روټه خړلې وی بچیا غچرنه وې پلار په خدای قسم زمانه کالا غسر تیر شوی دی ما د خالص غنمو روټه خوراک باندې محبوب نه دی لیدلې اور بشي بوي بیا اور بشی با دمرا ٹکڑاوا پی دا پاس بد قجوری یو دانا پراتا او بے فرمائل چی دا لاندے روٹای دا پاسی پی ترکاری دا کلا بے ہوئے سرکشتا دا چاپ کور کی چی سرکوی گورا چی دا سی انوائی چی زمون کور کی ترکاری نشتا عزیزانو منگا آغا چکا یو بزرگ دے نیمش پاکی واسکاٹ کمبل صادر دا بیار سلر اکڑا جماعت پسین کی بکیلاس طالبانو صاحب دا والے وی جمع دا دیر یخنی دا دیر خلق بداسی وی چبرستن بے نئی کمبل بے نئی تو شک بالخت بے نئی یخنائی کے با پشپتی ریگی دا خپلا بستر دا طولی دنیا پا غریبانو نشم تقسیم والے نو دا خو کول شم چی پا دی یخنائی کے زانور سر یوزے کما مونگا دا سکر مونگا و تاسو عزیزانو روٹی خلاص یو خپا نشئی روٹی خلاص دغا مجنون لے لیلا ورطوی دل تکیل زرا زمان آئے آئے مولانا روم گئی چی یک شب مجنون بخل ودگاہ راس گفت اے پروردگار بے نیاز کوٹا کے ناستے اے خدایا بے لیازا اے دلوی شان او دلوی کمال مالک خدایا اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی دا زمان آمدی ولی مجنون خیدا
او دا د لیلا عشق دې زما په دېړه کې ولې اچولې؟ پاس نه ورته آواز وشو، حاطف غیب آمد مرد غریب، لا جرم غم ها تو را کردم نصیب. ایس گناہ دې نه دا کړی، خدا کار در سره ما کړی دی. ولی کار لیلا نیس ای کار مناس، حسن لیلا عکس انوار ملس. د لیلا په مخ کې زما د حسن جلک دی، نه مجنون ته په ما بینه په لیلا مایل نه. او دا نامه مې دی مجنون او لیونه کړه مې زکه چې ته د شپې په خوب کې لیلا आवाज وکړي، نو دا مال مزه راکړي. عشق دې ته وایي جی، درد دې ته وایي، شان دې ته وایي. عزیزانو نن ستاسو او زمونږ ژوند ټول فراډ دی، دوکه ده، بېایماني ده، شیطانت دی، فساد دی، غوږ سره غوږ جنگول دي، دوه په جګړه کول دي، په خپله تماشک. ایس کردار محمدي مونږ، ایس شان محمدي مونږ کې نشته، ایس کرتوت محمدي مونږ. خبره دا وه، ما ته ګورئ، خبره دا وه عزیزانو چې قرآن کریم باندې څه دلیل دی. اول خو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې ټول پاکستان دا وایي چې د قرآن نه لوی کتاب په دې پاکستان کې بل شته؟ ټول وایي قرآن د چا کتاب دی؟ او په پاکستان کې دا قانون چې چلیږي دا د چا جوړ کړی قانون؟ دا د پیرنګي قانون دی. نو چې د چا په وس کې وي چې د ملک فیصلې په قرآن کې او هغه نه کوي او چغې وایي او بیت الله ته منډې وایي، عمرہ کے لیے گیا رسول اللہ کے سامنے حاضری دی، نہ چمچے او تالی سٹ روٹی خلاص. لکه ستاسو کلی ته چې وزیر راشي او ټول ورته ټوکرې کېږي. خدای سټې وباسه. لکه دا خو م سوچ وکئ چې دا خو ځان له روټي خلاص دی، خدای راستي کوي چپړاسي برتی کولم په اختیار کې شته. چمچو روټي خلاص. مدرسو ته ورشي، دا د سود د زکات پیسې دي ورسره، 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ 10 کاله نهر وګرځه، خو دا غول مه خوره. دا ټول عمر مدرسې په دې سود په پیسو چلیدلې. تاسو دا کوواټ کې مدرسې دي، ټول عمر د کوواټ خلکو تاسو دا مدرسې چلولې دي که نه چلو؟ واورئ چې دا پیسې کمې مدرسې واغستې، دا پیسې چا نه وله ورنکړي، زه ورته هغې ته غواړه چې درکوي ده، نه ورنکړي. خالص سود. وروره زمونږ جګړه ورسره په څه ده؟ مونږ جګړه دا نه ده چې ته کوشه ټټوماله، مونږ جګړه دا ده چې 9 کاله وشو، 9 کاله کې د پاکستان کاڼي او لوټې دام چغې وایي چې د پاکستان قانون د قرآن شي. ښځې م چغې وایي، سړي م چغې وایي، هلکان م چغې وایي، جینکۍ م چغې وایي، اجراګان م چغې وایي، د ټلویزیون ډمې هم چغې وایي، ډمان هم چغې وایي. رکاوټ پکې څه دی چې د پاکستان قانون تر اوسه قرآن کېږي نه؟ رکاوټ څه دی؟ ولې نه کېږي؟ تر هغې به په آرام نه کېنو. وہی ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے. ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے. بجلی گر ملا چپ کوڑے باندھ کے مشی، واللہ چدا بدل دوینے ہر ساس کے بیم چگے وہی چد پاکستان قانون قرآن پکار گئے. عزیزانو د پاکستان د ځمکې چې څوک دشمن یا د خدای دشمن لري، د پاکستان ملک چې څوک دشمن یا د خدای دشمن لري، او په ملک د قرآن دشمن چې هغه د ملکم دشمن دی او د خدایم دشمن دی. نو چې قرآن راوستل د چا په لاس کې دي او نه راولي، نو د خدای دشمنان دوی دي، د ملک دشمنان دوی دي. مونږه د ملکم دوستان یو، د خدایم دوستان یو. په فخر کلاو سینه به په قیامت کې خدای ته ولاړ یو چې الله زما چې څومره وسو ما کړی دی، جبه مې وه
صرفه میں ندا کرے منڈا میں وا صرفه میں ندا کرے نور میں پلاس کے خدا زما ایمان خو دا حضرت بلال پشانو چوے تڑلو شاہ قبلے تا مخ نور خاتتا پا زنزیرونو کے زان را زور کرو نیتی ہو تڑلو چے خدایا تا گورے زدی ظالم تڑلے ما نور مخکولے نشم خدایا اللہ دمرا زمان وست خو پریدو با دویم پارامنا خدایا راستی کا دغا ترکو اسپو سر دوی پارام پریدو چه د دوی دا ترکه اسپی دی دسی خوشحالی گردی پا دی ملکی نا پریدم ہے نا چه ترسو پورے او انشاءاللہ علماء دیر دی اتقیاء دا دین دیر دی دا دین خادمان دیر دی علماء موجود دی کسل لگ دیر پا کی شورا منبرائی تتلی دی خیر دے زار تلی دی غریبان چغی مغی نشی والے زوانان لا مونگ سر دی منڈے والو والا مونگ سر دی آزارم ورکڑی دی چال تا قسم اکڑا را اکڑا تاسو پا لکا خدای تاو گوارے دا خدای خاطر کئی دی شورا میں دی یو بلٹکے میں واو رہی دا شورا منبر وزیر چھ شریعت بل پیش او پی عمل انش نمونگ با دا منبر او دا وزیر دا ٹکے نمانو چھ بیان دیر سخت ورکڑے دا بے نمانو پا ٹکی با استیفا ورکڑی واو رہی مونگ فو کمقلیو یارا یو پلکای ننگڑیو مونگ کن مونگ کمقلیو یارا بڑا سخت بیان ناستا سکواٹے ان کو تیگی اس کچھو سخت بیان دیتاس سخت نین بیان میان دی گل نہیں گی ٹھیک استیفا بور کم زی چستا نمن لے کی گی التب استیفا ورک ما پا خبر پوئے گئی دام خار کے بلش بویلی دی مالوارا کتابی قمقل قوما او بے وقوف قوما چے ٹول مر دے سردارانو پتاسو باندے لوبی کری دی اور تاسو خرس کری یئی پتاسو باندے سورلی کرے دا پا دی ٹکی مغلطے گئی چی بیان دیر سخت ور کرے دے پا بیان نا چی زمان مطالبہ نمن لے کی گل تب پا ٹکی استیفا ور ما پا خبرہ پوئی گئی ہار یو وزیر یو کممبری او استیفا ور نکرا گڑو بید سوٹو جوڑ کئی او پی وروائی سوٹو یو لئی تس خبر دا قوم نمائندے دا خدای دا دین توہین کیگی تاو سا پوری ٹس نمس نشونے تب ما دا پارسو کی کم خدای چی تا پیدا کرے داغا خدای توہین کم خدای چی تلوی کرے داغا خدای کتاب سرلو بھی کیگی تا داغے دا پارا یو تجویز ترو سا پیش کرے ندے تب سبا ما دا پار پلا ٹی آخلے 500 روپے ورز خوراک کہے ما دا پارا بتا دا پتا دا سوٹو گڑو بھی اچھو ابل ورز میں صوبائی ممبر تا ہوئے میں نیغا کے مکے گا کتا باندے دا غلو ٹوکرائی دا چواری ماوانا چولین مات ساڑی جوئے دا غلو ٹوکرائی بدر باندے آج زتا پریدم قرآن سرنن پا پاکستان کی چکی قرآن سر سلوبی کی قرآن قانون ولی دا مل قانون کی گی نا اجی بدر تا ہوئے ویلی میں ندی دا قبر جوڑے دا قبر جوڑے دا نو پاکستان کی خو قبر کچا گوندیو دا ظاہر شاہ خان پا حکومت کی یو تعویز دا قبر دا ترالے گلے یو خوشحال خان خٹک ترالے قبر اعلان دینا ورطا پا خولو اگا گلکار تماوی چی لحد تورا سینو ما تم لگ سوال جوابو ما تیوی چی سبا بیا مولانا صاحب چکر رہوا عشقی ہوندی خبر دا شریعت کے خوخکار نہ دے خوئی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنو میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگرچہ نہ منگ پکیو نہ پکی تاسو دا بیلے پڑ دی اسی میں وہ ادھر تا
माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे, अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता। दा पागल लो अल्लाह बोर तसंग लैला करो। दा दे इस्तिगराक मकाम, इस्तिगराक फिल्लाह, इस्तिगराक फिर रसूल, इस्तिगराक फिर शेख कना जी। दा बियल बियल मकामात थी, देर लोए मनाजिल दे दो पारा तहकोलवी। अजीजानो सड़े पर मुंज वलार दे मजनू ने मख के तेर शो रूंदे जमुस कोम तजमा मख के तेर शो वरता शेख साहब पुखदा में दे कसम हुई जद इंसान पैश किले वने मा मातली दलेने खुदा दे पदवाड़ उस्तर गुड़न का तद खुदा पैश के खुदा तवलाड़ी नु जद संगौली दमा जपयो बनी आदम में निमा ما والله کتلی دل داسې لیونه ما ته خدای ته ولاړې نو تازه څنګه ولیدما. لیلا دا بادشاه ځان ته پیش کا ورته وایي چې از دیگر خوبان تو افزون نیستی. دا ته څه شی چې دا مجنون دې داسې لیونه کړې؟ ورته گفت خاموش چون تو مجنون نیستی دیده مجنون اگر بوده تو را هر دو عالم بے خطر بوده تو را. کتا د مجنون پستر گماتا و قتل عالم کې به بے خطرش. مجنون ته پتاو لګی دا چې لیلا ستا په سر بادشاہ سره دا باس کړي. مجنون وای چې گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کنند آفرین من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس. کده دمکه په سر خلق په ما آفرین وای والله کمې په سپروا راځي زما آفرین د لیلا کنزل دي چې ماته پلار بوتلو کعبه لا ودا کعبه دا طواف ته وکاو د ګناهونو معافي وغواړه. مجنون وای الهی الهی تبت من كل المعاصي الهی تبت من كل المعاصي ولكن عشق لیلا لا اتوب. خدای د ټولو ګناهونو نه خو مې دې توبه خو د لیلا د عشق نه مې دې توبه مقام ورسره شان په عشق پوهېږئ روټي خلاصو عشق مونږه خفه نه شي. مومن یو مومن مړو په قبر کې ملایکې ورته رالي ویل من ربکا هغه ویل ها و من ربکا و جوکا غلی څه رب کې یو قط مړی بنی وګی ما عشق دیخوا وګوره ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخت را جان شد و آواز نیامد. عشق کی د پتنګ شاګردي وکا چې ځان دې ورید شي د شمع بیخ کې وګوره سونه پتنګان مړه پراتی आवाज چانی اورید. مونږه عشق سره څه کار؟ عشق ورشه ابو هريره نزدکا لس ورځې وشوې چې روټۍ نه وه ملاور. پیغمبر وی ابو بکر ته چې د لس ورځو نه هرې خدای بنده نو ماته دې ولې نه وې؟ و یا رسول الله زما دې د خدای په ذات قسم وي نه مې د روټۍ پروا شته نه له لباس نه د ملاستې او نه د ناستې. ایمان مې دا دی چې زما سترګې وې او ستا چهره انور ته یې کتلې زړه مې کاغذ وی او ستا درفشانی پہ لکھلے کے دلے